اسلام آباد او شمالي وزیرستان کې وسلوالو بریدونو 2 پولیسوال وژلي. په اسلام آباد کې د جنوري پر 18 2 وسلوالو پر امنیتي پوستي برید کړی چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته نښته پیل شو او دواړه بریدګرې هم وژلي دي. بیان زیاتوي دې کسانو هغه مهال ډزې پیل کړې چې پولیسو د موټر سایکل د درولو هڅه وکړه. چارواکي وایي په پیښه کې 2 نور پولیس هم ټپیان شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د جنوري پر 18 په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې دا یوه ترهګریزه حمله وه. د برید ذمهواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د نورو سیمو په نسبت په اسلام آباد کې پر امنیتي ځواکونو کم بریدونه کیږي، خو د دې ښار ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د پلازمینې په ګڼو سیمو کې پر سړکونو د غلا او د موبایل تختولو پیښې زیاتې شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي په میرلي کې د جنوري پر 18 وسلوالو یو پولیس وژلی او 2 ټپیان کړي دي. د پولیسو مشر عقیق حسین د جنوري پر 18 مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د میرلي په هرمز سیمه کې هغه مهال د پولیسو پر موټر برید وکړ چې له بنو شمالي وزیرستان ته پر لاره و. د برید ذمهواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 8 هم د شمالي وزیرستان په میرلي بازار کې د وسلوالو په یو برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی و. په شمالي وزیرستان کې په روان 2022 زیږدیز کال کې دا دوهم هدفي برید دی. هلته تیر 2021 زیږدیز کال کې 3 هدفي بریدونه شوي ول چې لا 80 زیات ځایي مشران، ځوانان او سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي ول.